دا ملک چې دی دا ډم ملک دی. ډم پیژنئ؟ دا د سړیتوب ملک نه دی. که دا د سړیتوب ملک وی نن به د دې ملک دا حالت نه وی. ته وګوره چې چرته د کنجرتوب او چرته د ډمتوب او چرته د فحش فلمونو دروازې چې وی هغه نن ټولې په پاکستان کې کولاو دي. په هیڅ ډمتوب او کنجرتوب باندې پابندي نشته. که د جمعې په شپه ډمې ګډې تانیدار نه اجازت والا بس د ملا زوی دی تانیدار که ویشته وي جلال نو ګیدړ به وي حلال. او که تانیدار یو ملا زوی چرته تللی و دغه سره ده هلکانو سره وی راځئ ښکار ته ای تللی دي نور څه ورته نه دي ملاو شوی ګیدړې ویشته. هلکانو ورته وی چې دا ګیدړ خو مردار دی. هغه وی څوک وی چې مردار دی؟ ملا زوی زه یم او حلال مردار تاسو پیژنئ؟ حلال دی. هلکه راځئ د بېخوځه چې پلار نه یې پوښتنه وکړه. پلار لی راغلي دي ورته ویل چې میاں جی ګیدړ حلال ہے؟ هغه وی چې نه مردار ہے کون آکھنے کے حلال ہے؟ وی چې تواڈا پتر نور جمال آکھنے کے ګیدړ حلال ہے. وی جد نور جمال آکھنا تو پھر ٹھہرو میں کتاب ڈٹھاں. چې نور جمال ویلی دي نو ورېږه چې زه کتاب وګورم. نو کتاب یې راغستی خلک یې کینولي هغه هلکان. ویلې سنو میاں کتاب نا مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. نور جمال چې چرته یې هلته ګیدړان میدړان ټول روا دي. ځکه چې زما زوی ویلي. نو نن معامله د نور جمال په لاس کې ده. که نور جمال ویلی چې ډمه ګډه کا نو روا شوه، او که نور جمال ویلی چې نه نه شي ګډولی ناروا شوه. تاسو خیال راغلی تیرو ورځو کې ډیپټي کمشنر سره مې څه کار و هلته تللی وم. نو اوس یو ځوان هلک راغی نو ما ته وایي چې جي یو مهرباني خو وکړئ. ما لې وایه وی جی د رور مهدمې دی چې د ډسکو اجازت پکې راکړي. اوس خدای ګواه دی دا ډسکو ما نه پېژندی چې ډسکو څه بلا ته وایي. نو ما دا خیال و چې دا به چېرته د جنج منج یا د څه شي پرمټ غواړي. نو ما ورته ویلې چې ډسکو کیرې ویل ډسکو انجې او بچیان دا میوزکس وتا خدای مال تباہ تاکہ دومره انسانیت نشتا چې توس ما ته وایې چې ډیپټي کمشنر نه ماله د ګډا اجازت والا. دومره د دې قوم سترګې وشلې او دا دومره بې حیا قوم. مونږ دا مولیان او په قبرونو درته تبارک الذی وایو. خبره د دیم کوه چې تبارک الذی خو څه کوې ته د دې قابل مې چې تا دپاره وویلی شي چې دی د خدای وګوره. ته د دې قابل. یو بزرګ یو 130 کاله عمر کې وفات شو. هغه ته دا علم و چې د قبرونو کشف به ورته کېدو. یو حضرت لاهوري رحمت الله علیه ته نو ما ورته وی چې ما تم د یو قبر کشف وکړه چې یو مړی وګورم لاندې. ویل راځه. لاس نه یې ونیوم بار یې داسې وویستم هدیرې ته چې داسې توجه یې وکړه. نو ما ته یې وی چې بچیه داسې چل دی چې مړی خو درته ښیم په قبر کې، خو په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې اوړه دې خوشحال شي. دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. نو که مې درته وښوده نو ټول عمر به روټۍ خوند درنه کړي. نو داسې مې تې منډه وواله که نه چې په یو سا کور ته ورسېد. زما عزیزانو مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه دی الله غریق رحمت کی ډېر لوی سړی او د ډېر لوی علم خاوند. په لاهور کې تپوس وکړو د حضرت لاهوري رحمت الله علیه نه چې حضرت تا په خپل تقریر کې ویلي دي چې او لاهوریو
मैं तुम्हारी खबरें आग की तंदूरें देखता हूं, जस्तासो कबरूना दौर तनूरुना गोरम। वे हजरत दारी शियादा अगर अफगानी साहब आप मेरे साथ तशरीफ लाए, टांगा के नास थी अफगानी से अब कसम खोड़ो चादिरे तलाड़ू न जमा पदे मख लास राख को चिल्ला से राख को दे दिरे तमे उका था दहर यो खबर न दौर लंबे रावत। वे ब्याह पर मखलास राख को रहता हुए चाहे अभी इस पे इक्तिफा नहीं करते, एक और चीज बता दूं, नदलाओर शाही मस्जिद तैरावस्ता वे ब्याह रहता पदे मखलास राख को चिमे उकत दा से दुनिया दा पके सोक स्पीदी सोक खरदी सोक पिशोगान दी सोक कचर दी सोक गोयान दी वे दाम वे मावे चे बास हजरत मा तसल्ली उशो नुमा वर्ता हुई चे अफगानी सेब दा रहमान बाबा वही चे कजाहिर में द सड़ू दी जय सकड़म, कजाहिर में द सड़ू दी जय सकड़म तो माना के द चारपाई पर हिसाब मुंग मानवी चारपाई मुंग मानवी स्पीयू द स्पीकर चदे चीस्ती वर्तनी वेली उधर पसी बगाती दा सीधा कहना था आखिर कलो के खुस्पीम देरी गाना स्पीता बता हिच नहीं वेली और उधर पसी बगाती ननोगोरा दुनिया मानवी स्पायदा गग बदिम नहीं करे उत्सन अच्छा लकाई बेदर पोरी तड़ी खबर बम नहीं सन अच्छा लकाई बेदर पोरी तड़ी नो जमा जीजान ओ ज़ेमा जमा खुदाए पर मां पोए दे कि मां पर कम शी पसी से वेली दी पर जुमात के नास तिम जप अखपल आगशी तनिस देने मरगले कजद पर्दे मुताल्लिक वैम अल्हम्दुलिल्लाह मां द कोर पर्दा ठीक सातले दा कजद टीवी मुताल्लिक सवैम स्तासो दवा पकार दा पगलताम चरता टीवी जमा कोर था न देरान न वते कजद वीसीआर मुताल्लिक सवैम आखो तसवर नशी के दे ची बिजलीगर मुला बो वीसीआर न गोरी दाखो तसवर ब्या कजद चाद जिनको मुताल्लिक सवैम चिस्तासो जिनका नन अरकली वाला दा कोशिश के एमपीए और मैंने पसे चीजी जमुन कली तद जिनको स्कूल डेर जरूरी न मेंबरान चराशी रुनो तासो गग मकावे और जिनको स्कूल में दला मंजूर को दा जिनको स्कूल दिस्ता कपरा ब्या एमएनए और एमपीए वर्षद पाकिस्तान नंद द मंडई द गयानो पशान खर्चू पर पाकिस्तान की खर्चू कन द गयानो राशस्ता पर सूबा सरत के द सूबाई असेंबली मेंबरानो गोरा द गयानो पशान खर्च पर मखदजम का हो चरतदासी सूबा उखाया कि पिंजिश्त वजीरानी पकी पिंजिश्त और शिल्प के एडवाइजरान दासी सूबा को चरता है उस पदेलारा चरातलमम यो वजीर पर मखरा गया खुदा खबर छे आला सो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है पकम अलार चीजे लड़पड़ा पे बप मखा दर्जी दला ब्याद दी खर्च 1 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च दे दम याश्ते 1 करोड़ 15 लाख रुपए स्ता सरा के बखावर जोड़ी शी स्ता तालीमी मैयार बखावरी उचत शी स्ता दपारा डिस्पेंसरी बखावरी उचत शी दानन गर्क वली है अजीजान गर्क जकायई च तासु द खुदा असरा प्रेखे वल्लाहिल अजीम जप जमीयतुल उलमा इस्लाम के कज़ा या जमा मरगरो क्या तदा हुए च जबदर त सड़क जोड़ कम जबदर त स्कूल जोड़ कम जबदर त डिस्पेंसरी जोड़ कम जबदर त दाव कम जबदर त दाव कम पागट की बद जमियत न तोबा बासम आओ गले बनास्तिम जका च जबदाव कम
دا دبی ہوئی زبان سره د خدای دعوه ده. په خبره پوهېږئ؟ زه به دا کېنه خوار چې ته صحیح دا زه به دا وټکم کم ټکی بوټو کړی میں روٹی کپڑا مکان دوں گا نو نه روٹی ورکړه او نه مکان ورکو نه کپڑا ورکا انجام څه شو؟ لوری چې پیرالا ہمارا عزم غربت کا خاتمہ مونږ به غریبی ختمو ا د غریبانو نور کور وران نو غربت کا خاتمہ خلق ورپسیش چلکا غریبیم لري کی غریبیم لري کی نو تا د خدای ناصر اوچته شو او د بنده اثر د اختیار کا نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے مرگرتیا بو پہ یو نیت کے یو نیت اغدا کہ انما الاعمال بالنیات قانون دے د ټولو اعمالو دارو مدار چې دی هغه په نیت باندې وي د هر یو مسلمان نیت کدا نو چې یا الله زما ټولې منډې ترړې چې دي آب دې د پاره چې د ملک نه د انګریز قانون ورکم او د قرآن قانون پکې جاری کړ. تاسو د دې علاقې خلک ټول نیشنل پارټي والا یہی کہ نا مبارک شاہ تاسو تخپل تاریخ معلوم دے باچا خان دے خدای پاکو بخی دو استاذ پا سیاست کے چوکو نا تولے ہوا ہے دو استاذ پا سیاست کے چوکو مولانا محمود الحسن چاہتا چھ شیخ الہند وی دای استاذ او دا زما تاریخی خبر در تا نکوم پا سن 84 کے زاو باچا خان یوزے تلیو دلی تا او دا دلی پا پارلیمنٹ کے دا شیخ الہند سیمینارو او مولانا صد مدنی دا غی سرپرستی کولا باچا خان زما پا مخ کے دا دلی طول پارلیمنٹ ناستو پا سٹیڈیم کے او باچا خان دا مقالہ واورلا چه دا شیخ الہند منگ دریس پایانو یو ویلزوما یو دا ترمزو جی سیبو او یو میاں عزرگل سیب اسیر مالٹاو دے درے کسانو با دا شیخ الہند پا ہدایاتو باندے پسو بسارت کے کار کو او بیا زمون کار چو کدل تداتیا نوی کالو بوداگانی اغی تا پتا دا چه باچا خان د خپل تاریخ آغاز کرے او د سنا چه پیرنگے او رکو او قرآن ازادو بل سے خبر خونو کن نو طول قوم ورسرا پا دینیت مرگریو علماء ورسرا مرگریو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ چه براغ نو اول تپوس میں دا باچا خان کولو دا طول لوی لوی اکابر او لوی لوی علماء چیو دا ورسرا مرگریو چه پیرنگے او رکو او قرآن ازادو دا ستاسو بنیادی مشن نو سیاست هم زده کړی د ملا نه دی اوس دا ټکی مه کوه چې ملا پکې لا چا راوستو ستا استاذ ملا نکاح دې چا تړلی بېنظیره څومره لویه ښځه ده لورې لا شوې هم نه وه ملا یې لا ټولو چې بانک به ورته څوک ځکه چې دا کار ملا نه بغیر کېږي نکاح دې چا تړلی بیا چې مرشي بسم الله وزعناکا وعلى ملت رسول الله سلمناکا دا در تا پا قبر کی چوکو تا مولانا بغیر یو قدم نشی او سلیکشن کی راشی کنا تا سستر کی پتندی کی شی مولا پا کلا چا رہا ہوستا او دی کتو دا مولا ایمان او دی کتو چه دوار آئی جی آئی او پیپل والا خپل ممبران پټ کړیو چا سواد ته بوتلیو چا چرتا د جمعیت دا ممبران دا سادلا لیونی دا د اسلام آباد په سرک وګرځیده چا جرأت نشو کولی چې نږدې ورغلی وای چې دا 2 کروڑه روپۍ والا او ووټ مال راک اوم لیده
د بلوچستان یو ممبر دی هغه ورته وی چې 2 کروڑ روپے خو معمولی خبره ده والله کې والم خو کډیر سراکم نو ووټ نه درکو تاسو پوه شئ په خبره نو مولا چې مولا هغه نه خرسي په دیوبند کې چا طالب کېړای چا نه پټي کړی محتمم صاحب ته وی چې دی او طالب باندې کېړای پټي کې بچیا طالب ورته مو آیا طالب چې هغه کېړای نه پټي دا غلو د طالب په شکل کې راغلی دا د ضیاءالحق په دور کې چې کم خلک خرڅ شوي دي او ضیاءالحق ولا ونډې کړی وي دا ملیان نو کم چې مولا هغه نه خرڅي مفتی محمود ملاو او داغه غوندې سر به په پاکستان کې پیدا نشي خرڅ شوی اوس فضل الرحمن داغه زوی دی په دې دومره کم عمر کې د فضل الرحمن غوندې جری داغه غوندې ذکی او داغه غوندې دماغ خو چرته په ټول ملک کې پیدا کړ مونږ ټول نور دوا والا یو یا الله اته واړه جنت دې مړی لور یو خدا ووري چې کوم مړی سره لاړ شي چې خدای په جنت کې خي طرف تا غسپینه مانه مال را سردار کونین ورته فرمایل چې بچیا د سیمو آیا دا وایا چې خدای نه به باسي قدر جنت تا چې یو ځل نه راوتی بیا ارڅ ستادي خبره په ننوتو کې ده تاسو خیال راغی نو دا دعا کوا چې خدا پرې تاسو د حضرت عمر نه لوی خلق نه یې حضرت عمر به وی لا علی ولا علی یا الله ما چې په خپل ژوندۍ کې څه کړی دي خدا ثواب نه غواړم جنت په بدل کې نه غواړم خو یا رب چې ما ته څه ونه وي چې خالی پرې مې دی لا علی ولا علی نو زما عزیزانو دعا سړی ته دا کوي چې یا الله څه ورته ونه وي جنت کې نه نباسه او فردوس ته نه نباسه او پلانی ته نه نباسه دا سه ستاره مور په داج کې راغله ده فردوس جنت کې دغه نو زما عزیزانو عرض می داو جنن تاسو د بنده اثر تبا کړه زه درته خدای گواه کوم په دې خبره چې 2 کاله د پاکستان وشو ما په 2 کاله کې 2 منټ هم د انسان اثر نه دا کړی 2 منټ او نه مې په دې 2 کاله کې د پاکستان حکومت منلې منم زبر د پاکستان حکومت په هغه ورځ منم چې په کوم ورځ د پاکستان فیصله په دې قران شروع شي چې د چا تاسو نن ختم کړي لعنت ته پاغه ملک نه چې نوم په د مسلمانی او فیصله په کې د انګريز په قانون کې خو تاسو ته وایم د او چې ولې شیخان خلک یې یا څه شي تاسو تاریان نن راغلی ای صاحب د قران ترجمه شوی دا په مجلس کې ناشتي که سبا تاسو کې په یو بل باندې چاډزو کو نو چرته بمنډه وه مهرباني کوه ولی ستاسو تانم دا داغه د کنه ناقایل شبقدر تانی ته بمنډه وه اس چو سره راپور درج کوي पुलिस बराजी गिरफ्तारी बकीगी 107 बकीगी वगैरह वगैरह कचरो तबजई पेशियानी बकीगी नतीजा बदार रोजी ची यो बहुगठी बलबेली खबर बखलश د شب قدر تانا دوزو تانا سمر تانی چی دی دا د پیرنګي د قانون جوړ کړي تانی دی په دې تانو کې د انګريز د قانون فیصله کیږي کنه کی په دې تانو کې د لارډ میکاله د انګريز جوړ کړي قانون پروت دی او فیصله ستاسو په هغه قانون باندې کی په دې کچرو عدالتونو کې د لارډ میکاله جوړ کړي قانون پروت دی استاد ملک فیصله
په هغه د انګریز په جوړ کړي قانون باندې کیږي. خبر دا نه چې تاسو د کلی خلق څوک سپېړه وشوه، ډزې وشوې، په ځمکه لانجه شوه، په ولې لانجه شوه، نو هغه تاڼې له چې ځې نو دا جومات خو هم د خدای تاڼه ده که نه ده؟ په دې جومات کې خو ایس ایچ او هم شته، اډیشنل ایس ایچ او هم شته، او په دې جومات کې که هلته د لارډ میکالی جوړ کړی قانون پروت دی، نو په دې جومات کې هغه د 23 کالو نازل شوی په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قانون پروت، او دا قانون درته ویلي دي 1400 کاله وشو چې وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول، که خپلو کې څه تنازع رااله نو د خدای او د رسول قانون ته رد کړئ. نو ته جومات ته ولې نه رامنډه کې رپورټ کولو لا چې ته د انګریز تاڼې ته ځې؟ نو که په جومات غوندې تاڼه موجوده ده، قرآن غوندې قانون پکې پروت دی، او ته لاړې او د انګریز په قانون کې دې رپورټ وکړو، نو د مرګ نه وروستو د جومات د قانون د بخلو امید مه لره، دا امید مه لره چې مرګ نه وروستو د دې قانون مولیان به ستا کور ته درشي، سپاره به ووایي، درو به یې بخي، او په قبر به دې ګوړې مړې ویشي. لرې خدای همسټه وباسه، چېرته عقل وکوي. مونږ کله کله په دې په جګړه شو، په دې مړي ګوړه شته او نشته، صابون پې شته او نشته، لکه د دې مړي زن طلاق بچي نه تپوس وکړه په دې ګوړو. ته دا د سور بچی خو مه ګوره چې دا به په دې ګوړو خلاص هم شي که نه. په دغه هغه صابون مړي پسې راوړي چې په جامه یې مګه زګ نه کوي. نو خدای دې سټه وباسه چې دې ستا جامې نشي پاکولی. ته دغه صابون تاڼې ته یو څه یو ډنډه، هسې زه درته د عقل خبرې کوم، خدای او قرآن ته وګورئ، دغه 13 سپارو ته وګورئ چې دا تاسو نن ویلي دي، عقل ځان کې پیدا کړي. ته تاڼېدار له ورشه چې په 107 کې چالان کړی چې یو معمولي غوندې دفعه ده، دغه ډنډې یو لسته یو څه چې خان دا صابون مې راوړی دی ما پرېږده، قانون لاس کې هلې په ډنډو خلاصېږي، د ښځې جامې به خرڅې ایله خو مې ګیر کې رالې، تا نړه بوټو اوزي در نه کړ. نو د دنیا تاڼېدار ته په دې صابون نشي دوکه کولی، او د قبر تاڼېداران به په دغه صابون دوکه کوي. خبره ده. بیا دغه 2 روپۍ اسقاط چې ته پادیره ویشې، په دغه 2 روپۍ چې په دې لاره د سپیو نیسیم، خدای راستي کدي پرېږد، په 2 روپۍ به تا پرېږدي چې یو ځل دې ګیر کړي. نو د قبر سپیان درته داسې ماجدو ډله ښکاري چې به په 2 روپۍ دوکه شي. خبره لږ عقل وکړه خدای بندګان. یو سړي ته مې وې د الوا دې وړي مړي سره روانه کړې ده، وی جي دا مې ځکه روانه کړې ده چې دا ویش کو که نه نو دا به نیغه لاړه شي قبر ته، نو چې دا ملایکې دې مړي ته راشي نو ښي طرف نه به یو سوری وشي، نو دا ملایکې به په دې الوا شي او زمونږ دا مړی به ترې منډه کي جنت ته به لاړ شي. نو وی څنګه مسلمانې چې کارونه د اغیار کړې، څنګه مسلمانې چې کارونه د اغیار کړې، کار ټول د ازغو کړې، بیا تې تمه د ګلزار کړې. څنګه مسلمانې چې کارونه د اغیار کړې، کار ټول د ازغو کړې، بیا تې تمه د ګلزار کړې. کرې ازغي او تمه تې د ګلزار کړې. کړي دي څه دي په ژوند کې چې د مرګ نه وروسته په ما باندې په صابون ځان بخې، او بیا بل اول تاسو ټول کلمه تیره کړئ دا جومات کې ناست چا چې د مړو جنازه کړې لاس اوچت کړي. اوس کې دي په دغه کلمه یې ووایئ چې تاسو د مړي په جنازه کې ولاړ وئ، نو دې ځای کې دا ځای ګورئ، دې ځای کې څه شی دی؟ زړه دی. دې ځای کې نری غوندې درد پیدا شوی و چې خدای دې مړي سره به بېګاله څه چل کېږي.
بیا وای په ایمان وکړي بیا وای چې تاسو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا دام چې وی نو خبره چې سړی کوي زه چې خبره کوم زما دې ځای نه راوځي نو دام صرف په دې خوله کې یو که د دې ځای دردم ورسره په دا خوله کې نو ګوره دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کومه خبره چې دړنه نه وي هغې کې اثر نه وي تاسو ټولو زباني جمع خرچ کړی بیا ما ته وګورئ د چا چې رور یا زوی یا پلار پولیس ونیسي او بیا پولیس پې ریمانډ والی نو ټوله شپه خوب درځي ښځو نرو ته چې پولیس په دې سړي ریمانډ اغستی دی خدای چې چرته به یې بوتلی یو په وهلو به یې بیړه تباه کړي دا دردم پړه کېږي که نه نو ستاسو په سړي د مرګ نه وروستو ریمانډ واغستی شو په قبر کې تاسو ټوله شپه دا جړا کړې ده چې یا الله بېګاله به په دې تنګ کوتي کې ده سره څه چل کېږي دا فکر درغلی دا خو وای پلار مې لاړو بې پلاره شوم رور مې لاړو زوی مې لاړو مټې مې غوسې شوې پلانې کونډه شوم میړه مې مړ شو اوس به څه کوم دا خبرې خو کوئ دا جړا به تاسو نه یې اورېدلي چې وای خدایا داسې کور ته لاړو چې وړاندې لیدلی نه دی دا زما خبره نه ده ابو بکر صدیق چې وفات کېده نو بی بی عایشه ورته ناسته وه دا د صدیق اکبر لور وه او د محمد رسول الله کشره بی بی وه نو بی بی عایشه دا شعر وی من لا يزال دمعه مقنعا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق اے پلارا ما ټولې اوښې د محمد رسول الله په وفات باندې په سر کې بند کړې وې نه مې جړل چې که حضور وفات شو نو پلار مې ژوند دی استاد وفات لرستو با فإنه في مرة مدفوق اوس باغه اوښو سیلابونه زما په مخ باندې یکدم را روان شي پلار یې ورته څه ورته یو بچیا ته خو بیا هم ژوندی چا سره به کښېنې پام به دې غلط شي وخت به در باندې تیر شي وایه زمانه داسې کور ته روان یم چې وړاندې مې لیدلی نه دی داسې پولیس به مې گرفتار کړي چې هغه پولیس مې وړاندې لیدلی نه دی بیا به مې په داسې عدالت کې پیشي کېږي چې هغه عدالت مې وړاندې لیدلی نه دی نو بچیه لوی د جړا ځای خو زما دی نو ته ولې جاړې هغه صدیق چې څه وخت کې وفات شو حضرت علی ته وصیت کړی چې زما د خښېدو اجازت به د محمد رسول الله د قبر نه غواړي که اجازت یې وکړو خو ما د حضور په خوا کې دفن کا که اجازت یې ونه کړو نو عام مقبرې جنت البقیع ته مې یوسا حضرت علی وایي په خدای قسم چې د وفات نه وروسته مونږ د حضور روضې ته روانو نو دا هغه ډلې نه زه مخکې روان وم چې روضې نه اجازت وغواړو وی دروازې ته چې ورسېدو نو دروازې نه آواز وشو چې علي ولې تاخیر کوئ زما محبوب زر زما غېږې له راولی هغه صدیق د غرمې ټایم دی جناب محمد رسول الله کور ته ورغی د صدیق اکبر چې کور ته ورغی صدیق وی صلات وسلام علیک یا رسول الله بے وقت تشریف راوړو وی صدیق اوس جبریل راغی او ماته وی چې په دې ټکي لاړ شه ابوبکر ته زما سلام وایا هغه صدیق چې چاله به د اسمان نه سلامونه رات هغه صدیق چې ټول مال په جناب رسول الله قربان کړو مدینه منوره ته چې لاړو نو جامع هم نه وی
د ببرې شړی لنګې والی هغه لنګ چې کوم ځای شلېدلی نو د کیکر په ازغي باندې ګنډلی چې ستن او تار ورسره نه و په دې کې جبریل علیه السلام راغی حضور علیه السلام چې ورته وکتو نو جبریل هم د شړی لنګ والی حضور تی تپوس کوي چې جبریل دا نن په کوم شان کې رالی و یا رسول الله تپوس مکوا زما دې په خدای قسمی دا ابوبکر لنګ نن د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملایکو ته حکم کړی چې تاسو هم د شړی لنګونه ووایئ هغه ابوبکر چې قبر ته روان دی نو دا درد دی پړ بیا هغه عثمان چې د پیغمبر دوه لوڼه بې واده دي یکې بادیګرې چې قبر وګوري ورته جاړي صحابه ورته وایي عثمانه چې د جهنم وغیره خبرې کیږي نو ته نه جاړې چې قبر وګوري ورته په جړا شي راز پکې څه دی ورته وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د جناب محمد رسول الله ناوریدلی دي چې دا قبر ړومبنی منزل دی د منزلونو د آخرت کې که په دې کې سړی کامیاب شو عمر له بیړه پار شوه او که په ړومبی شپه په دغه ځای کې پاتې راغی نو عمر له بیړه تباه شوه نو دغه د ړومبی شپې د دې ځای تیرې ته زه جاړم چې هسې نه په ړومبی شپې مې دلته بیړه تباه نشي عزیزانو تاسو خبر څه یې چې زمونږ انجام څه دی مونږ روان کم طرف ته یو اوس بنیادی ټکی واورئ نو بس کوم علما لیکي چې الف دا د اول نه راغستی شوی لام په اول کې د لازم په اول کې لام دی دا د لازم نه راغستی شوی د مؤمن په اول کې میم دی دا میم د مؤمن نه راغستی شوی نو الف معنا اول لام معنا لازم میم معنا مؤمن نو الف لام میم دا معنا چې اول لازم د مؤمن د پاره څه شی دی الف لام میم اول لازم د مؤمن د پاره څه شی دی ذالک الکتاب لا ریب فیه دا قرآن دی چې په چا کې هیڅ شک نشته اول لازم د مؤمن د پاره دا قرآن دی چې په چا کې هیڅ شک نشته نو عزیزانو ستا د دنیا او د آخرت فلا هغه چې دا په قرآن کې دا دنیا د پاره ملا وتړئ دنیا کې چې تر هغې به په ارام نه کینو چې تر څو پورې موږ د پاکستان قانون قرآن کړی نه او هر مرګرتیا چې چا سره کې خدای د پاره کوا مې سرک لکوا مې سکول لکوا مې ډسپنسری لکوا نیت دا کوا چې خدا دا مرګرتیا دې د پاره کوم که دې سړی مخکې وجنګېدو او د ملک قانون قرآن شو نو الله به تا تم اجر درکوي په دغه نیت چې سړی د شپې وده کېږي چې خدای ما په دې کټ کې مه مړ کوه ما چې مړ کړی نو په جنګ کې مې شهید کا حدیث کې راځي که دا سړی په خپل مرګ په دې کټ کې مړ شو الله به په قیامت کې د شهیدانو په ټولي کې حساب کوي نو زما عزیزانو زمونږ مرګرتیا ستاسو دوا پکار ده علما شتا زنګل د زمرو نه خالی نه زنګل کې زمری وي او ګیدړان هم پکې وي ٹھیک ده زمری پکې وي او ګیدړان هم پکې وي ما دې حکومت ته وې چې راشه زه درې تجارت کوم درې تجارت د 67 نه په درې تجارتو ځان لروټای پیدا کوم او توکړی بریت ګرځم د بادشاہ پروام نه لرم ستاسو ټولو کړي ګناه دې زما شي قدر ته دروغ ویم چې خان او نواب او ارباب او وزیر او شزیر او پلانې او ډینګړې یاره که ما ته به ګډ یو چیلی ښکاري زه به د سړي زوی نه یم ګډ یو چیلی لکه زه خو به خان نه منم چې لاس ورته داسې کوم کنه زما خو د رحمان بابا عقیده ده په زندګۍ کې د څوک ثابته کړي چې د چا خان په اجره کې ستا په د اشنغر کې د ټول اشنغر ته زما چیلنج دی یو خان دې دا ثابته کړي چې بجلیګر مولا زما په اجره کې شنې چیز کړي ځه دکاندارانو سره مسکلي دي طالبانو سره مسکلي دي خوار غریب سره مسکلي دي خان او نواب دې دا ثابته کړي په ټول اشنغر کې چې بجلیګر مولا د چا خان او نواب په اجره کې شنې چیز کړي
روټۍ خو لویه خبره ده. زما خو د رحمان بابا عقیده ده چې د یار در به په هزار درمان ورنکما، د یار در به په هزار درمان ورنکما، آشنایی بدی په این و آن ورنکما. که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې وځي، که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې وځي، یو ویخته بدی په درس جهان ورنکما. که یو ځلې مې لاستا په بوسه برشي، که یو ځلې مې لاستا په بوسه برشي، دا نعمت به د جنت په خوان ورنکما. ستا تر زلفو پورې نورې زلفې سدي، په خشاک به د چمن ریحان ورنکما. څو نه وینم ستا سترګې که خدای کاندي، څو نه وینم ستا سترګې که خدای کاندي، عزرائیل به تر هغې ځان ورنکما. پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی، پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی، سو د خپلو وینو جام تاوان ورنکما. مونږ خدا عقیده ده مونږ سره ملګرتیا ککې بوریا نشینی د پاره خدای د پاره دا ته ما برانه نه کوي چې زما تاسو ونه کو زما نه زما د ژوند تاریخ وګور. زه جمعیت العلماء اسلام کې د سن 70 نه مفتی محمود او غلام غوث هزاروی دې الله دواړه غریق رحمت کی د دوی پلاس کې ملا سیخه د غلام غوث هزاروی غوندي ایمان دیم پاکستان کې څوک پیدا کی او د مفتی محمود غوندي ایمان دیم څوک پیدا کی. ٹھیک شو مفتی نه رستو دا غزوید زوی کې ترنه ما کړه چې نه دی لیدل ورته مې ویلې دي مخامخ چاله کډر کر کر مکاوه ته مې در کې کړه چولیدو نو زه دارت منګوټه نیم چې کله به یو خواړم کله به بل خواړم زه بیا نور سیاست اډو کوم بس غله بناس دانه چې پلاني ته لاړم نه 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 ککړچ مې درکې اوس دې مې منلې اولی دې منلې مې زکه دې چې ما ته په ملکی د شری بابر زویم شری بابر ښکاری تاسو خیال راي تکبیر مولانا مفتی محمود قائد اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمن قائد اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمن. ناقیده برونو دا ساته ما ته وختي چاوي دلته جمعیت کې اعلان ما دا ټول خلق جمعیت کې تاسو ټول یې ځکه چې موږ نن بغیر گزاره نه کیږي که په ژوند نه یې مړه خو جمعیت کې یې کړ که په ژوند زمونږ مرګري نه یې نو په مرګ هم زیړ وخت کې نیولي ما ته پروت نو ټول خلق جمعیت کې دي. نو زما عزیزانو ما وې دا غم کوي دا ټول جمعیت کې دي د خدای د پاره بنیت کوي د خدای د پاره او دا به ایمانی چې یا الله د مل قانون بدل غواړي امين قدام ایمانی چې د مرګ نه رستو د قران زما شپارسو کی نو د قران به د مرګ نه رستو شپارس داغه چا کوي چې دنیا کې امتا قران د پاره سمنډه تر ډوالي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس به شفاعت زکه کوي چې تا دنیا کې داغه د دین د پاره سمنډه وای کدی دین لاغه غاخونه مات کړی دي او دی دین لتا یو سپېړه مونږ خړه نو تب داغه د شفاعت امید څنګه لري او د قران د شفارس امید به څنګه لري. تاسو خیال راغی نو الله دې توفیق درکړي. دا د خدای کروڑ شکرونه وباسي چې تاسو په دې وطن او علاقه کې لوی لوی علما دي د قران ترجمه درته کوي خو ورسره د علماو ته زما پرور ولې او پیلم دي چې د قران ترجمه سره سره دیتا نورالزا یا کنز یا قدری کنه جی دا چې چا کې فرایض واجبات سنن مستحبات دا سيزونه پکې دي ورسره د نوجوان طبقه تدام خای لکه تیر ورځو کې ماته یو وی چې ما درې ځله قران په ترجمه ختم کړی دی نال ډېر وی چې ما ډېر سټډي ده د قران زما ډېر سټډي مال مازغه مې مخره تنګوا مې وی چې نه جی څه سوال وکړي مال ډېری مدینه یو مسله کې خطه مانو کدا دي حل کړه نو تاسو سټډي ډېر اوچته وی چې وای جی مال پدې مې پوي کچ د وړي او د جمی استنجا کې څه فرق دی په وړي کې سړی په لوټه ځان څنګه پاکي او په جمی کې څنګه پاکي
ویل یاره دا خو ما چېرته نه دي کتلي ما لاسې د سټډي ډېره نو هسې وایم چې دې ته دا د اوړي او د ژمي استنجا هم ښایه تاسو خیال را واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه. سلامونه ملګرو، زموږ چینل ته ښه راغلاست. هیلهمن یم جوړ روغ د ښه صحت خاوندان به یاست. نن درته د V28 اریانا موبایل ریویو کوم چې څنګه شیپ، څنګه بسته‌بندي، څه ظرفیتونه او کومې ځانګړنې لري. تاسو را سره مله پاتې سئ او ویډیو تر پایه وګورئ. راځو د ویډیو په طرف. د ویډیو ته د تګ څخه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، د مهربانۍ له مخې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نوي ویډیوګانو په تمه پاتې سئ او زړې در سره وګورئ. راځو ویډیو ته چې څنګه شیپ لري اریانا V28، څنګه پیکینګ یې شوی دی او څو بیټرۍ یې ده، کومې ځانګړتیاوې لري. دا دی اریانا V28 چې تقریبا د 1000 نمبرونو د ثبت ظرفیت لري. ډیر ښایسته سیګنل بوسټر ورسره دی، یعنی په هغه ساحو کې چې سیګنل کار نه کوي انتل بیا تاسو دې دغه بټن وهلی سئ تر څو د ده سیګنل قوي سي. یعنی دا خو د څراغ بټن ده، دغسې د دغه کار هم کوي. او ورسره 3000 mAh ښایسته اوریجنل بیټرۍ، ورسره ښایسته ګرې کلر کور کیز او نورې ځانګړتیاوې، د 1000 نمبرونو ثبت ظرفیت، د میجیک وایس یعنی د आवाज بدلولو ظرفیت، لوړ غږ لرونکی، د بیټرۍ د حفاظت ځانګړنه، ورسره هغه ناولده نمبرونه چې تاسو غواړئ نشي درته را د هغو بندول، ورسره 4 سیم کارټه دی او افغاني کلندر یا جنتري لري. ورسره غټه ځانګړتیا دا ده چې اواز یا ټلیفون ریکارډینګ کوي